د افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د لوی غونډې ځای ته نږدې چاودنه شوې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د ویلو ده چې چاودنه نن د ماسپښین نه وروسته هله رامنځته شوې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده غونډې ته وینا کوله. طالبانو نن په کندهار ولایت کې د زرګونو تنو طالب مقاوماتو علماو قومي مشرانو مخورو پخواني حکومت د ځینو مقاوماتو په ګډون غونډه جوړه کړې وه. په داسې حال کې چې د کندهار ولایت امنیتي مسؤلینو او طالبانو موقت حکومت د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، سیمه ییزو رسنیو بیا ویلي دي چې چاودنه ځاني تلفات هم رامنځته کړي دي. ویل کېږي په چاودنه کې د غونډې د تالار ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ملکي وګړو ته پکې زیان نه لیدل کېږي. دوستانو، زموږ خبرونه تر همدې ځایه پورې وې. د نورو معلوماتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.